زمون په جمعات کې دویمه درېمه څلورمه جمع کېږي په دې کې شرکت کول څنګه دي دې نه ځان لمونځ ښه دی دا ځینې بېوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بېوقوف نورو ته مواز کې راشه ګناه ته یې رابولي دا ګناه ده زموږ د احنافو مذهب دا دی چې ځینې ځان لمونځ کول بهتر دي هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه خصوصا تبلیغي حضرات وورئ ګورئ. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی جمعه ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی جمع سوا ختمه شوې وه فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه دې څوک نشته چې په ده باندې صدقه وکړي او د ده سره بیا ودرېږي فقام رجل فصلى معه نو یو سړی راپاڅېد او ورسره ودرېدو دوی د جمعې لمونځ وکړو رواه الترمذي وابو داود دا حدیث هم ترمذي هم ابو داود راوړی دې حدیث کې یو غټې مسلې ته اشاره ده چې په جومات کې دویمه جمع کېږي او که نه بعضو علماو خو دا ویلي چې مطلق جومات کې به دویمه جمع نه کوي دا مکروه دي لکه زمونږ مولیان چې دي احناف مولیان دا د هغوی فتوا ده بس جومات کې به دویمه جمع بلکل نه کوي دا ویلي جومات بې ادبي ده دا اولنۍ جمعې بې ادبي ده او دا خلک به دې عادت کېږي او ډېرې خبرې ورله جوړې کړي او بعض دلایل د بعضو صحابه کرامو آثار وغیره نقل کوي دویم قول دا دی چې دا جایز دی ټوله مخکې دا خبره ساتي جومات په دوه قسمه یو د محلي جومات او یو د لارې جومات خیال مې دی که نه جومات په څو قسمه دی په دوه د لارې د محلي اختلاف د محلي په جومات کې دی د لارې په جومات کې اختلاف نشته د لارې په جومات کې ټول علما دا وایي دویمه جمع جایز ده لکه اوس موږ مکې ته روان یو مدینې ته روان یو د لارې باندې جوماتونه راځي نو دا خو چې څوک څه ته ودرېدو لمونځ کوي هلته موږ دا نشو ویلی چې دلته به دویمه جمع نه کوي دې کې اختلاف نشته دې کې د ټولو علماو اتفاق دی چې د لارې په جومات کې دویمه جمع جایز ده اختلاف د محلې په جومات کې دی او په هغې کې هم صحیح خبره ده د دلایلو په رڼا کې چې دویمه جمع جایز ده یو دلیل پې دا دی دا سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دا خو د محلې جومات دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل صحابي پاسه ویده سره ودرېږه هلکې هغه مونځ کړی و فرضي ویده سره ودرېږه او جمع وکړئ دا شان د انس بن مالک رضی الله عنه عبدالله بن مسعود د نور صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی جمع کړي دي خو د دې سره به یو شرط ولګوو هغه شرط دا دی چې دویمه جمع جایز ده د محلې په جومات کې خو چې ضرورت ورته راپېښ شي د دې نه به عادت نه جوړوي د دې نه به عادت نه جوړوي چې تر روزانه لیټ پروت یې کور کې پروت یې ډډه یې لګولې ګپ شپ لګوي موبایل کې ګوتې بیا رامنډې بله جمع به وکړم نه نه دا د هغوی دپاره نه ده دویمه جمع جایز ده سړی دی انسان دی کمزوری دی لیټ شو دی طریقه نه ده هغې را ننوتو هېڅ خبره نه ده خو د دې نه عادت جوړول او یاره سیم دویمه جمع جایز ده نه نه بیا غلطه طریقه ده بیا دله طریقه څه ده غلطه ده ورسېدو بې که نه د دې نه دا مسله هم ثابته شوه د دې نه ډېر ملګري نه دي خبر قسم پرې ته هم خوړی شم چې نه دي خبر چې یو سړی جومات ته را ننوځي یوازې نو ته ورسره ودرېږه دا صدقه ده هسې کوم په جیب باندې تاسو لړمانان کېنولي دي غټ غټ هغه پیسو والا صدقې خو ډېر کم خلک کوي خو دا صدقه خو اسانه صدقه ده ودرېږه ورسره دا صدقه شو او په دې باندې عرب خلک ښه پوهېږي عرب په دې ډېر ښه پوهېږي نو ستا فرضي مونځ شوی دی نفلي وکړو دا مسله به په روان درس کې بیانوم د دې نه وروسته باب هم دقه دی باب من صلى صلاة مرتين یو مونځ دوه پیرې کول هلته به یې د ښه وضاحت وکړو نو چې کله یو سړی را ننوځي جومات ته لمونځ کوي او څوک ورسره نه وي نو ته ورسره ودرېږه که د امام کوي او که مقتدي خو ودرېږه ورسره نو زمونږ هغه په فرض باندې زه به ولاړ په فرض او د عرب راشي داسې به د اوږو ورته لاس کېږدي خوا کې ودرېږي د رنګ تک زیړ شي بس یې تښتېدلي هم دي دغه شی او بیا چې وتښتېدي ایرې ته لاړ شي بیا وایي یاره عرب سنت نه کوي مانځه پسې په دې عقله مې بدي شوی ته چې را وتښتېدې ګټه توره دې ووهله روغه جمع دې پرېښوده مسلمان سړی دې پرېښوده ته راباندې کړې دومره خو زمونږ هغه علمیت دی او دومره مغه دینداري ده په مشکل دا دی چې مولیانو راته هم نه دي بیان کړي